السلام علیکم د ULD ټیچر یوټیوب چینل خواږو اوریدونکو یو ځل بیا مو په دې نوې ویډیو کې هرکلی کوم. امید دی چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ. راځئ چې په دې ویډیو کې یو څو مهم لغتونه زده کړو. اول مهم لغت دی climb down. climb down climb down معنا ښکته کیدل، لکه له غر څخه او یا له ونې څخه ښکته کیدل. climb down ښکته کیدل. بل لغت hit. hit hit معنا وهل. hit وهل، لکه د بال وهل او یا داسې د بل شي. hit وهل. او بل لغت دی هول. هول هول معنا سوری. هول سوری. latest. latest latest معنا تازه، لکه تاسو به ډېر اورېدلي وي latest news. latest news تازه خبرونه. latest تازه. citizen. citizen citizen معنا ښاري. citizen ښاري یا د ښار والا. breath. breath breath معنا ساه کښنه یا د ساه ایستل. breath د ساه ایستل یا ساه کښنه. dirt. dirt dirt معنا چټلي. dirt چټلي. او که چېرته په اخر کې وای ور واچول شي dirty dirty بیا معنا چټل. dirty چټل. each. each each معنا هر یو. each هر یو. ګرانو دوستانو، په دې هیله مې چې لغتونه به مو زده شوي وي او کوم مشکل به درته پکې نه وي. او بیا هم که چېرته تاسو غواړئ چې زموږ ټولو درسونو ته یا د انګلیسي زده کړې مکمل کورس ته لاسرسی ولرئ، نو تاسو د ULD ټیچر یوټیوب چینل د پروفایل عکس کېکاږئ او له هماغه ځایه به تاسو زموږ ټول کورس ته لاسرسی پیدا کړئ. نو درس په همدغه ځای باندې بس دی دوستانو. بیا هم یوه یادونه درڅخه کوم، که چېرته تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې نوي یاستئ او د ULD ټیچر یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړی، نو په ډېرې مهربانۍ سره یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. د اوس لپاره ماته اجازه راکړئ. بیا چې تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په الله سپارم. الله مو مل شه.